زه د غاښونو خدمتګار نسوار دا ماته یاد دي. علي صاحب ډېر ښایسته یاداشت دی او ته په خدای یقین وکړه زما په ذهن کې راځي. السلام علیکم ملګرو. نن د پښتو ډرامې ډېر لوی نوم سید ممتاز علي شاه باچا وفات شوی دی. نن د خالي ورځ ده او د جون لومړۍ نیټه د کال 2024 دی. 11 بجې جنازه ده. دغه جنازې ته موږ هم راغلي او ډېر ملګري هغه د شوبز سره د ډرامې سره تعلق لري هغه هم په ګڼ تعداد کې راغلي دي. د کلي علاقې خلک هم ښه ډېر زیات راغلي دي ځکه چې باچاجي یو بزرګ انسان و او ټول عمر د پښتون کلتور، پښتو ژبې، پښتو ادب خدمت کړی دی. یو ډېر حساس انسان و، ډېر ښه شاعر هم و. نو تاسو ټول ته خواست چې په خپلو دعاګانو کې هم یاد وساتئ او اوس د ځینې ملګرو تاثرات به هم تاسو ته وړاندې کوو. په کال 1913 کې دا اصلي زما تاریخ پیدایش دی. دا زما والد صاحب په ډایره کې په خپل لاس لیکلي. بسم الله الرحمن الرحیم. الله دې ممتاز علي شاه مرحوم یو لوی فنکار، یو عظیم انسان، یو ښکلی انسان، یو رښتونی انسان، یو مینه‌ناک انسان، یو ښه فنکار. نو زه به د هغه کوم صفت وکړم، بس الله دې وله جنتونه ورکړي او الله دې پرې رحم او کرم وکړي او انشاءالله خدای بخلي ځکه چې ډېر بیماري تېره کړه. نو زمونږ ورته دعا ده او دا باقي چې هغې څوک پاتې دي هغې له خدای صبر ورکړي. زه به دا ووایم او دا ټول انسانان چې رشته دار دي دا خدای دې له صبر ورکړي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحیم. كل نفس ذائقة الموت. نن بیا زمونږ یو ډېر لوی لیجنډ، ډېر عظیم فنکار ممتاز علي شاه صاحب هغه ورسېدو. موږ فنکار برادري په ډېر زیات غمجنې وې، خفه وو پې. دا زموږ لپاره یو اکیډمي وه، دې نه موږ زده کړه کړې ده. او ممتاز علي شاه باچا خو ډېر نایس انسان و، ډېر مینه‌ناک، ډېر مخلص، ډېر همدرد. موږ سره به ډېر زیاته خواري کوله. زموږ سینیر و، موږ ته ډېر زیات دې نه زده کړه کړې ده. موږ ډېر زیات خفه وو. فنکار برادري پې ټوله خفه ده. داسې فنکاران په ډېره مشکله پیدا کېږي. داسې انسانان او داسې ښه انسان او ښه فنکار د دې کبي به هېڅ چېرې پوره نه شي. لاندې باندې زموږ ښه فنکاران دنیا نه لاړه. نو سید ممتاز علي شاه باچا خو ته ډېر احسانمند یم. زموږ د ټولو استاد و او نن موږ د یو عظیم فنکار، یو د عظیم دوست، یو عظیم شخصیت او د یو عظیم ملګري نه، د یو عظیم انسان نه محرومه شو. دا کامیاب په صدو نه پوره کېږي. موږ د هغه نه ډېرې زده کړې کړي، خاص کر سټس پاک موږ د ممتاز علي شاه باچا نه زده کړي. او زما خو زه خو په ډېر زمانه غټ لوی لوی ارټسټان د هغه شاګردانو کې راځي او هغه نه چې موږ کوم زده کړه کړې ده انشاءالله چې ډېرو خلکو د هغه نه زده کړه کړې ده او دا به موږ تر عمره پورې د هغه یاد لرو. بسم الله الرحمن الرحیم. یو داسې موقع باندې تاسو سره خبرې کوو چې ډېره د خفګان موقع ده. زموږ ډېر خواږه ملګري غلام اکبر مرحوم او سید ممتاز علي شاه مرحوم دا د دې فیلډ داسې ملغلرې وو چې د دې دا زیان یا د دې هغه جهان ته تګ خدای تعالی به موږ نه هېرېږي او نه د هېرېدو دي. بس الله پاک د هغې مغفرت وکړي. د هغې چې کوم کنټریبیوشن دی او هغې چې څومره د خلوص سره په محنت سره او په جانفشانۍ سره په خپل کار کې یعنی 100% نه زیات پرفیکټ و. هغې چې هر څومره خلکو سره تعلق و، سلام دعا وه، غم خادي وه، هغې په هغې کې هېڅ کمی نه راوستی. بس الله دې هغه جهان ښه کړي، الله دې د هغې مغفرت وکړي او باقي مرحومین زموږ ملګري خپل خپلوان الله دې هغه ټول وبخښي. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. جی نن سید ممتاز علي شاه باچا چې د پښتو د ډرامې بابا ډراما او یو لوی شخصیت و، د شخصیت سره د هغه یو لوی فنکار او
الله تعالی نن هغه زموږ نه واغستو او هغه دنیا ته لاړو. وګورئ نور شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن راغلی زمونږ د پښتو د بابای ډراما پښتو چې ورته وایي سید ممتاز علي شاه صاحب په حق رسېدلی ده، چې د تعلق سپینې وړۍ سره و او دا د آرټسټ سره سره یو ښه شاعر هم و. نو الله پاک دې د دوی مغفرت نصیب کړي، ځکه چې دا خلک موږ دپاره د اکاډمۍ درجه لري، نه دلته څه اکاډمي شته چې څوک زده کړي، او بل دا هغه خلک وو چې دې ته چارمینګ خلک وایي، تعلیم یافته خلک وو او ډېر ریسپیکټډ کورنۍ سره تعلق ساتلو. نو الله پاک دې دوی مغفرت نصیب کړي او د هغه زموږ نوي راتلونکو فنکارانو له پکار دي چې د دوی په نقش قدم لاړ شي، چې دوی کوم رنګ کردار و. مننه جي. بسم الله الرحمن الرحیم. سید ممتاز علي شاه بادشاه یو داسې شخصیت و چې د هغه نعم البدل اړو شته دی نه. هغوی چونکې تقریبا زما په خیال سره څومره پورې چې ما ته لږ ډېر معلومات شته، نو ته کم از کم شپېته کاله هغوی دې فن ته ورکړي. فن نه علاوه چې کوم د هغوی یو خپل جاب هم و، نو انصاف به دې فن سره هم کولو، خپل جاب سره به هم کولو. چونکې علاقه د پښتنو ماحول دی او د پښتنو علاقه د سپینه وړۍ، نو هغې کې د هغوی اخري ارامګام ده او د جنازې موږ راغلي یو، او د هر مکاتب فکر خلک چې کوم دی راغلي دي او د دې په جنازه کې شرکت کوي. او دې نه علاوه چې کوم دی یو داسې شخصیت و، زه وایم چې ټول کلي ورپسې خفه دی. یو جهان مننه. زما پیغام د ورورولۍ دی، د امن صلح عزیزولۍ دی. غواړم چې ټوله دنیا وږمه وږمه شي.